چې مړه شو دلته پرته خوړل دا کندر چې ښکاري دا یو دیوالې چې جګ پاتې اته کسه شهیدان دي عبیده راشه بچې عبیده راشه عبیده خو راشه بچې دا یو لک افغانۍ قمر بنسټ لوخه بچې ښه د باندې به تاسو ته دوه کوټې جوړېږي تشناب او اشپزخانه صحیح دی بچې السلام علیکم ورحمت الله بیا هم الماسم قمر بنسټ لوخه دغه تاسو کور وینئ دا ډېر ښایسته کور و دلته ډېره ښایسته زندګي روانه وه ولې د الله عذاب راغی واسې ښکاري لکه فکر وکړي چې دلته د شپې نه تر سهاره پورې بمبار شوی دلته هیڅ ښکاري نه چې دلته څه آبادي شوې ولې د دې په نتیجه کې پوهېږې 8 نفره شهیدان دي دغه خړ کور دغه کندر چې ښکاري دا یو دیوالې چې جګ پاتې 8 کسه شهیدان دي 8 1 2 3 4 5 6 8 کدا د سیدا ګوتې سکیدو ډیر سخکاری دلته به د جنازې څنګه سي پرتی وي هغه شپه به قیامت و دلته ورزو چې سوګي پاتې هغه سره به خبرې کو فقط یو کس پاتې الله اکبر تاسو چې دغه ویني ورونو د 8 نفر شهیدانو کور دغه بلختونه چې دی په د شپې ویده و او په دې باندې حساب ورکړی راځو لاندې راځو دغه د ماشومانو دا بچکی خاورې دی اوس وړه وړ ماشومان هر څه پاتې دا اوس خاورې دي څه نشته درمل شته خو د خوړلو والا یې تللی دي دا به راوړي چې خپل درد پرې ختم کړي خبر نه و چې الله همیش لپاره دې درد څخه خلاص کړ خو خیر په هر صورت خبره دلته ده د کفتر ښکاري دا دې ته منتظر دي چې اوس دې ته څوک راشي دانه ور واچي هغه قیامت خو به په دې تېر شوی خو ولې دلته دی دې لپاره د خوراک برابرولو اوس به څوک نه ګرځي به نو دوی بهر ته وځي چې در څو پورې هغلته یې بچي دي هغې ته یو څه شی راوړي دغلته د دې کور زردالوګانو دا شیان وچولو ته ایښي دي هغه هم داسې پاتې دي بس دوی په زړه کې څه تېرېږي کېدای شي الله ورته ترتیب برابر کړی مالکان یې نشته دې خوا ته راځو چې کوم کوټه کې شهیدان شوي دي بوټان هر څه پراته دي اثار شته خو ولې خلک نشته زه اخوا ته وړم یا رب ته پکې خیر واچوه ښه را صحیح ده هغه 8 نفره شهیدانو څلی دا دی دا کټونه تاسو وینئ مات دي ټول به دغلته پراته وو پلار مور شپږ ماشومان پراته وو پاتې زما د دوستانو مخکې موږ راغلو دغه عبیدالله دی هغه محبوبه ده په دغه کور کې 8 نفره چې شهیدانو عبیدالله او محبوبه ترې پاتې محبوبې ته چېرته وې شپه دا چېرته ته چېرته وې هغه خونې کې هغه د اتاق کې ته دلته پاتې وې د ساري خو د جوس وینې ساري له خوږ ده پاتې ها دلته وځو راځه نو څه چې
محبوبې ته کوم ځای کې پرته وې؟ زه بهر یم. ته دلته پرته وې؟ لږ په زوره خبرې وکړه بېبي ته راشه. ته کوم ځای کې؟ چې مړه ښار ته زه دلته پټوه، زه بهر ته کومه، زه په کور لمدومه، نو څه سړي لوند هغه جمع کړمه. چې مړه شوه دلته پرته وه. یا خوړل بس پلارچی چې دې لاره کوي دوی خو خوشبخته دي جنتي ته چېرته وې؟ زه ته وم. دا ټولې په تا پرتې وې؟ نه هم. پرېدله دي. چا پرتې وې؟ نو په مور. مور باندې. سیاست مندل شي مور چېرته پرته وه؟ ته مه ژاړه دا خو- تا خو برسېرې ته دې ته مه ژاړه. تاسو کې خپل غم وچ بس که بچې ته بس ته خو مه ژاړه. تا خو هر څه کتلي تاسو غم وچ کړی دی. کاکا راشه راشه کاکا ته یې څه کېږي؟ ورور دوی تره نه وې دلته یو محبوبه پاتې یو عابد پاتې مخونه مې دغې خواته کې بچی فقط دا دوه محبوبه یو خور مې چې هلته مړه وه زه دلته پروت زه نه دلته نه یم نه یې راغلی درد دی ډېر. دا یو سوال بور دی چې نوځي دا کوي دا اول ځل دی چې دی دې کوټې ته شاید وروسته راځي. ورور مشر 15 دانې ځوانان وریلونه دی کشران دي یو خور او یو ورندار دا ربطې اغوستې دي. موږ د کوم ځای راغلي یو زه چې څنګه دردېږم دا خو موږ یو چې دوی به څنګه وي ځمکه سوځي چې اور پرې بلېږي. ښه موږ څه وکړو والله چې درد نه یې سترګو نه اوښکې نه ځي قسم په الله فکر احساس داسې کوم لکه زما خپل فامیل چې الله دې داسې سختي په هېچا هم نه راوړي دلته ورونه ولاړ دي زه به ځان کنټرول کوم خو هغې ته کتل نه کېږي څه وکړو. صمد زمونږ کیمرامین دی ملا د هغه ماته ده د چې سترګې مه سوره دا یو پاتې دی د 15 تلي او د سترګې هم دغه حل دی معیوبه غوندې دی. زمونږ یو خورکۍ ماته ویلې دې څنګه ورشه خبرې وکړه زه ټول هر څه زه په غاړه اخلم. هغه زمونږ په لندن کې اوسېږي دا زه راغلم ورته محبوبه خوب به څوک واخلي دې فعالیت به څوک سپین ږیری دی ږیره توره کړې دی ختم دی ځان د خپل ایران د خیمو کې اوسي د دې پرورش خو زه ورته د رب څخه توفیق غواړم تر څو دې په سر لاس کاشکې د رحم انشاءالله رسول الله سره په جنت کې داسي تر دې بله غټه وعده د یتیم پالونکي ته نشته که تاسو وغواړئ من ویرا اوسه پیدا شدم چې دا زما شو دا کوټه کې نه پټ از ویرا اوسه ځینې هغه ورته پیدا شو نن بیا زلزله وشوه څومره مشکله نن بیا زلزله ته وه مرز دیگه باشه چې دې په کار دیگه قمر بنسټ مخکې دلته کومکونه کړي دي خوراکي مواد به ښه زیات دي دا ړنګ دي بیرون د کور ړنګ دی زه غواړم دلته ورته 2 کوټې یو دهلیز دا موږ ورته جوړ کړو. کاکا یې وارث دی عبیدالله سترګې مه سوله بچی عبیدالله لپاره به خورکۍ ناسته وي تر څو محبوبه ستره شي. محبوبې سترګو کې اوښکې نشته هر څه وچ دي هېڅ هم نشته دا داسې دی لکه کلبوت بوت غوندې شوی دی هېڅ هم نشته. کاکا زه یو میاشت وروسته باید زه راشم دلته 2 کوټې او یو دهلیز جوړي صحیح ده. دلته حاجي صاحب ما سره راغلی دی 1,00,000 افغانۍ د یوې کوټې لپاره حاجي صاحب په نظر کې نیولې د کاناډا نه را سره راغلی دی الله دې خیر ورکړي ډېر سخت هغه دی جنت غوندې وطن یې پرېښی دی دلته دې خړو سپېرو ته راغلی د دې وطن درد ورسره و. حاجي صاحب راشه دلته راشه دا 1,00,000 روپۍ زه محبوب الله ته ورکوم یو محبوبې ته ورکوم 1,00,000 زه عبید الله ته ورکوم حاجي صاحب 1,00,000 عبید الله ته ورکوي
دا به خپل ورته حساب کړي صحیح ده ان شاء الله چې هغه حاجي صاحب دا ونیسه. زه به درته ونیسم ولې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 محبوبه بچه واخله بچی واخله لور دا واخله دا د مونږ افغانانو د کاناډا نه بچی ښه دا چې د تا ترو حیثیت درته لري د میانده حیثیت درته لري دا د هغوی طرفه دا تحفه ته چې بخیر یوه ښکلې کوټه دې دغه تره دلته درته جوړه کړي انشاءالله هېڅوک ما تره چې دی د پلار حیثیت لري حمید راشه حمید خو راشه بچه دا ته راشه دا 1 لک افغانۍ قمر بنسټ لوخه بچی ښه د منه به تاسو ته 2 کوټې جوړېږي تشناب او اشپزخانه صحیح دی بچی دوستانو درد خو زیات درد دی هیڅ د زغملو نه دی خو زه پوهېږم چې الله په خپل بنده باندې سخته راولي هغه ته حوصله ورکوي ډېر عادي خبر ده انشاءالله هر څه به الله تیر کړي موږ یو امید هغه رب ته لرو د هغه څخه بدله غواړو صبر به پرې کوو بدله یې غواړو بدله کې جنت ترې غواړو نور هېڅ هم نه غواړو د هغه رب دیدار غواړو دنیا ژوند دی سختي به وي هر څه به راځي نو تاسو نه مې خواهش دا دی چې راځئ قمر بنسټ الحمدلله خوراکي مواد 4-5 ځله توزیع کړې ده ټیم مو چې په 2 ورځ راغلی تر اوسه پورې دلته ګرځي راګرځي نن 3 ورځ ده معلومات راته نشته چون زه غیر حاضر مریض وم سر د هغې الحمدلله راغلم چې ځان راورسم کار به دا کوم چې زه دې ته اساسي کار وکړم کوټې به ورته جوړو تر څو پورې دا ړنګ بنګ دیوالونه ختم کړو دلته انشاءالله دې ته به 2 کوټې یو دهلیز اشپزخانه ورسره تشناب تر څو پورې د دې بچو آینده ده دا بخش که تاسو هم غواړئ په دغه کار کې راسره یو ځای شئ یو کوټه قلن جوړه کړئ یو ورور ته غمرازي مو کړې زه پوهېږم که د پکتیکا دی که د بدخشان دی که د فاریاب دی د فرا دی د مزار دی ټول ورونو وخت کې توی کړي دي والله الله فرمایي وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم ډېر داسې شیان دي چې تاسو هغې نه بد ګڼئ ولې هغې کې ستاسو خیر وي دا غمیزه موږ ته ده خیر به مو دا چې صبر به کوو الله به راته جنت راکوي بل پکې خیر څه شی و چې موږ او تاسو وینه او درد یو والله موږ ته معلوم نه و خو الحمدلله اوس موږ ته معلوم شو پنجشیری ورور مزاری ورور هغې وخت کې توی کړي دي دې طرف ته قنداري ورور هراتي ورور لغمان ننګرهار هغه خلکو وخت کې توی کړي دي خلکو ته ټول درد مشترک دی ټول یو وینه ده یو اډوکی ده یو کلمه یو ژبه ده راځم دې ته چې راځئ ورونو د 3-4 ورونه یو ځای شي فقط 1 لک افغانۍ موږ ته انشاءالله راواستوي موږ به راځو دې ته به یو کوټه پې جوړو والله بیا به م راځم څومره لاره کې سختې سوختې به م په ځان قبلو انټرنیټ کار نه کوي سیګنل کار نه کوي هېڅ هم نشته خو موږ به ستاسو لپاره د الله د رضا لپاره دې بچیانو په سر باندې د لاس راکړلو لپاره موږ راځو بس بدله الله نه غواړو وخت مو نه نیسم ویډیو سره شریکه کړئ حاجي صاحب ډېره مننه الله نه درته جزای خیر غواړم دې بچی ته زړه صبر غواړم بس تاسو یې پلار یې دې بچي ته د زړه صبر غواړم الله دې په خیر سره ستر کړي الله دې د دین داعي عالم جوړ کړي تر څو پورې مور پلار په قبر کې خوشحاله وي صحیح ده بچی الله دې راکړي السلام علیکم